السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انورټر د ای او فالټ پر رابطه باندې ده چې په وی اف ډي انورټر باندې د دې فالټ د شو کېدو مهم لاملونه څه دي او د دې فالټ د ختمېدو د حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې ستاسې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې ای او فالټ شو کیږي د دې مهم لاملونه دوستانو اوور کرنټ دی او یا شارټ سرکټ دی. په دې دوه حالاتو کې دوستانو ستاسې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې ای او فالټ شو کیږي. اوور کرنټ دوستانو په هغه صورت کې راځي کله چې ستاسې موټر هیټاپ او ګرم او یا جام شي. او شارټ سرکټ په هغه صورت کې راځي کله چې ستاسې د موټر د وینډینګ کویلونه یو د بل سره کراس او شارټ شي او یا د موټر ویرونه چې کوم موټر ته سپلای شوی وي د موټر څخه بهر یا موټر ته دننه چې کوم جنکشن بکسره په دې کې کنیکشن شوی دغه په خپلو کې شارټ او کراشي. نو په دې صورت کې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې ای او فالټ شو کیږي. نو دوستانو د دې د حل لارې چارې دا دي کله چې په وی اف ډي انورټر باندې ای او فالټ شو کیږي نو اول به تاسې دوستانو د وی اف ډي انورټر څخه لوډ لرې کوي یعنی مصرف به ترې لرې کوي. د دې نه به وروسته دوستانو تاسې بیا خپل وی اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې آن کوي او د آن کېدو څخه وروسته بیا به تاسې د انپوټ چې کوم د سولر پینلو څخه ولټ راځي دا به چیک او ټیسټ کوي او کوم چې دوستانو د وی اف ډي انورټر څخه آوټپوټ ولټیج بهر ته وځي دا به هم چیک او ټیسټ کوي که چیرې دوستانو دغه دواړه سیستمونه دواړه ولټیجونه په صحیح طریقې سره او په نورمال طریقې سره د دې نه وروسته بیا دوستانو تاسې ته پته ولګي چې ستاسې مشکل چې دی په موټر کې دی یا اوور کرنټ شوی دی او یا دوستانو شارټ سرکټ شوی دی. د دې نه وروسته تاسې چې کوم ویرونه موټر ته سپلای شوي دا به چیک او ټیسټ کوي او د دې نه وروسته که چیرې دغه ویرونه صحیح نو بیا به تاسې خپل موټر چې دی د موټر وینډینګ چیک کوي چې آیا دا خو په خپلو کې شارټ شوي نه دي کراش شوي خو نه دي دا به چیک او ټیسټ کوي. کله چې دوستانو تاسې خپل موټر ریپیرینګ کوي یعنی ترمیم کوي په صحیح طریقې سره د دې څخه وروسته بیا دوستانو تاسې خپل موټر خپل وی اف ډي انورټر ته په نورمال ډول باندې نصب او کنیکشن کوي. د دې نه وروسته دوستانو کله چې ورته خپل موټر وی اف ډي انورټر ته نصب او کنیکشن کوي او موټر ته سپلای ورکوي نو او بیا دوستانو تاسې خپل وی اف ډي انورټر آن کوي. نو کله چې دوستانو ستاسې موټر سټارټېږي نو ستاسې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې به ای او فالټ نشو کیږي او ستاسې موټر به په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.